په قیامت کې به خدای پاک دا مطالبه کوي چې ما دنیا کې تا نه سوال کړو او تا زما د سوال اجابت نه وکړې. ما درنه سوال کړو چې څراک او تا سره وی او را دې نه کړې. ته به وایې یا الله تا کوم ځای ما نه سوال کړی؟ نو بنده به درته وښیي پلانې ورځ، پلانې تاریخ، پلانې ټایم ده درته وویل چې د خدای په نامه او زما نوم یې درته واغست او دله دې ور نه کړې، نو لکه چې ماله دې نه را کړي، نو په خپل ذات مې دې قسمي کړې. تاسو خیال راځي پرون یو بینر لګېدلی و چې کون کہتا ہے کہ یہ کوئی خدائی قانون نہیں کہ غریب غریب ہی رہے گا. دا د غرور خبره ده. غریب بوی د غریب وجود چې دی دا د مالدار د پاره د هغه د ایمان امتحان دی. تاله یې درکړي دي او هغه یې نه دي ورکړي، نو دا پتا امتحان دی چې ته به ده سره څه چل کوې. الله تعالی د دنیا نظام داسې جوړ کړی دی چې دا دارالامتحان دی. هر قدم بیرته ستا د ایمان امتحانی، ستا د ځان امتحانی. نو حضرت عثمان باندې دا امتحانو چې بای شات راکو یو من براکه. یو ورځ یو سړی راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ و رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی ما د لور واده مې دی او یو 100 روپۍ مې پکار. هغه لاړو خزانو ته 100 روپۍ را واغستې او سړي ته یې ورکړه. چا لاړو ورځ دوه تېرې شوې په هغې کار ونه شو، بیا را رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم چې 100 خو دې د خدای په نامه را کړې وې او یو 100 د رسول الله په خاطر. هغه د ټولو خزانو کنجیانې ورته مخکې کېښوې، وی د رسول الله په خاطر دا ټولې خزانې یو سستا شوې، ټولې خزانې. هغه راغی حضور علیه السلام ته وی حضرت عثمان خو ما سره داسې چلو. حضور علیه السلام راوغوښته عثمانه د خدای په نامه دې 100 ورکړې وي او زما په نامه ټولې خزانې ورته حواله کړې. یا رسول الله بأبي انت و امي، زما مور او پلار دې په تا قربان شي، ستا په نامه مې ټولې خزانې ځکه حواله کړې ورته چې دا داسې ښه خدای ما ته تا ښودلی. زه خو هغه عثمان وم چې د خپله لاسه به مې بوتان واغسته او هغې ته به مې خدایان وي، نو که ته نه وی دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې یو سړی ډېر لوی عاشق رسول، عاشق رسول دې ته وایي، دې ته چې د رسول په خاطر ټولې خزانې ته وایي. او زه او ته عاشق رسولان. زمونږ په پاکستان کې عاشقان رسول ډېر زیات، بے حده ډېر. عاشقان رسول ډېر ګران کړ، عاشقان خدا هم ډېر ګران. عاشق رسول چې په قیامت کې به تپوس د انسان نه چې کېږي نو یوازې د ګواهانو په ذریعه به نه کېږي یا یوازې د ملایکو په ذریعه به نه کېږي. کومې ملایکې چې کرامن کاتبین زمونږ په دې اوږو باندې ناستې دي او زمونږ زندگی ریکارډ لیکي، یوازې د دې په ګواهي به نه کېږي، بلکې قرآن ویلی دی چې زه به د قیامت په ورځ ګواهي اغستل یوازې د ملایکو وغیره په ذریعه نه کوم، بلکې ستا د دې بدن په ذریعه به هم کوم. دا ستا بدن دی د دې په ذریعه به مثلا ما ته به ویلی شي چې وایه تاسو کړي دنیا کې، زه به یم جي ما دا کړي ما دا کړي ما. الله به وایي ته دروغ وایې، زه په تا ګواهان لرم. نو زه به ښي طرف ته ګس طرف ته وګورم چې څوک شته، خو نه هېڅوک به نه ښکاري. یا الله ګواهان چېرته دي؟ نو الله فرمایي یوم نختم علی افواههم، په دې خوله به دله مور ووامه، خوله به دې بند کړم. وتکلمنا ایدیهم، او لاسونو ته به دې ویم چې وایي اوس په تاسو یې څه کړي دنیا کې. دا زمونږ لاسونه به بې اختیاره په مونږ ګواهان شي. وتشهد ارجلهم، او زمونږ دا خپې به په مونږ بې اختیاره ګواهان شي. دا سړی به حیران شي چې زما بدبخته بدنه خپل بدن په ما ګواه شو، زمونږ دا سترګې به بې اختیاره په مونږ ګوانې شي، زمونږ دا غوږونه به بې اختیاره په مونږ ګوان شي. نو الله به یوازې په هغه ګواهي اکتفا نه کوي، کېدای شي هغه ګواهي کې ته ووایې چې رد و بدل شوی، دا ستا بدن به په تا ګواه کړي. څنګه چې ستا په بدن کې د هر سړي په سر کې رسول کېنولی دی، دغسې به د هر سړي بدن چې دی
اپ سړی گوا کوي بیا به ورته وی چې اوس وای نو دې بمنډ کی چې دې بمنډ کی چې خدای اوس کوم خو تختم دام قران ویلی قرآن کریم فرمایي چې دې په دغه وخت کې منډه کی او आवाज به وکړي چې اين المفر خدای اوس چرتم د تخت لار شته چې زه تخت کم خو تختم زه خو غرق نو आवाज به ورته وشي چې کلا لا وزر تخت دې چرته شي الى ربك يومئذ المستقر نن ستا زید قرار صرف د خدای مخه ده بل طرف ته چرته تلش تاسو وایي چې مونږ چې څه وخت کې غلا کوو نو زمونږ عقل مونږ ته دا وایي کنه چې دا غلا کول ګناه ده دا وایي یا مونږ څه وخت کې زنا کوو نو زمونږ عقل دا وایي مونږ ته چې دا ګناه ده خو بس مجبور ما یا مونږ څه وخت کې شراب څکو نو زمونږ عقل مونږ ته دا وایي چې دا ګناه ده او څوک مجبور اوس تاسو وګورئ دا په دې سر کې عقل سلیم او عقل کامل چې ده اگر رسول دی چې الله دا ارچا په سر کې کېنولې ده او وقتن فوقتن هغه ولا ټیلا ور کوي چې دا کار غلط ته خو ته کې لګیاي دا کار ګناه ده خو دې ته کې لګیاي عقل ورته وي الته مولا ور سره نه الته پیغمبر ور سره نه الته کتاب ور سره نه هیڅ ور سره نه دغه وجه ده عزیزانو اجازت غواړم دا جمعتونه ټول رجسٹریشن کی د مسلم شریف یو نوې روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شپه ز د ام هانیه رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب السعود دی چرته چې د مکی قاضي ناست دې مقام کې داغه کور سردار کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبريل راغ ورسرا براق کتا سو خیالو کوي یو خود خلقو خیالی تصویر جوړ کړي د اس په غوندې بدن والا جوړ کړي او سره والا د خزه جوړ کړي سردار کونین فرمایي چې براق یو داسې شی چې د قچر نه لګ وړو کې او د خر نه لګ غټ داسې یو شی چې هغه زما د سورلای د پاره جبريل امین راوسته داغه رفتار با داسې و چې یو قدم به داسې پر وته لکه دې ځنه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاری یو قدم به داسې څه زمانہ مخکې خلقو ته دا اشتباه و چې یو قدم څنګه چلو شو دا ګران کار دی کنه جی اوس کده دې خلقو دماغ دا نه مني چې د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار ده اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی هغه د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار په یو نیمه غنټه کې وي او سل کسب کې سواری نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 14,000 میله په یو غنټه کې وي او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وي اس کا دام عقلی چې فرض کړي چا عقل کې ناراضي نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خر تر دی لاندې تنه د بنی آدمی او پاس سر چې دی دا ور پورې د خر تړلی
اوس خر سره د ما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې خر سره د خبرو علاجم ما ته قرآن ښودلی ما ته یې ښودلی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا الله وی چې خر در سره په باز شي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصه نو قرآن کریم وړاندې نه سد باب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چا چې په شپه کې خپل حبیب بیت المقدس ته بوتله عزیزانو شپه ده جبریل راغی او دی راویښ کړ چې دی راویښ کړ نو بوتلو د آب زمزم کوی ته هلته یې پیاوده شو بیا یې ولا شق صدر وکړو شق صدر شق صدر دی ته وایي چې د سینې اپریشن یې ولا وکړو په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه یې ترې وویستل بیا یې ولا سینه وګنډل دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله د مردار وی چې هلته اپریشن وشو هلته بیا اسمان ته څنګه بوتل دا خو ګران کار دی که خیال وکړئ په فلپین کې یوه ښځه ده چې هغه په دې ګوته وی اپریشن کوي نو د فلپین په عیسایانو خو د ایمان شته چې په ګوته اپریشن کوي او په جبرائیل علیه السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن یې په ګوته کړی تاسو خیال ده د فلپین عیسائی ښځه خو په ګوته اپریشن تا په ایمان راوړی دی او د جبریل اپریشن د پیغمبر په ګوته په دې د ایمان نشته دې ته سوچ کوئ دې ته فکر کوئ اوس هر شی داسې خارج ته راغلی دی چې لږ هم سړي کې عقل وي نو هغه چرې د هغې انکار نشي کولی عزیزانو سردار کونین باندې اودس وکړو او راوستو په بورا کې سور چې سورې کو نو دا شپه ده اسرا بعبده لیلا علماء لیکي چې لیلا ټوله شپه روانو مزلې کولې ځکه چې الله وی دا کار د ده بوتلل د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته په شپه کې شي نو لیل لفظ چې دی دا ټولې شپې ته شامل دې نه دا معلومیږي چې ټوله شپه یې مزل کول او روان علما وایي چې نه لیلن کې تنوین د پاره د تقلیل دی تنوین دا د پاره د تقلیل دی تقلیل څه معنا تقلیل دا معنا چې دا اسراء چې شوی وه دا په شپه کې وه خو لیلن د شپې په یو پړک کې دا لیلن کې تنوین وایي د دوه زرونو یا دوه پیخونو وغیره دا تنوین د تقلیل د شپې د سترګو په رب کې اوس چې بیت المقدس ته د ورسېد دا به تاسو له د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار په دغه مقام کې حضور صلی الله علیه وسلم دو رکعاته منځو بهر تقدیر عرض داو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحیت المسجد او په دغه وخت کې بیا د بیت المقدس نه د اسمان ته ځي
معراج تک تاسو خیالو کوي معراج ځکه وایي عروج په عربي ژبه کې پورته خطو ته وایي نو معراج ته هم ځکه معراج وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پورته خطو علماء وایي چې د سترګو د رب خبره وه آسمان ته چې رسي عزیزانو اسمان ته 3 کروڑ میله مزل 3 کروڑ میله دا سپوږمۍ 2,15,000 میله د ځمکې نه اوچته ده دا سپوږمۍ دا ستوري د اسمان لاندې مثل القنادیل لکه دا بجلی چې د چت لاندې راځوړند دی دغه ستوري بیا د اسمان لاندې داسې راځوړند فایده یې څه شوه فایده قرآن په خپله ویلې ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح الله وی د دنیا اسمان چې دی ما ښایسته کړی دی په ستورو دا زینت د اسمان وجعلناها رجوما للشیاطین او بیا مې دا د اور لمبې د شیطانانو د پاره ګرځولې دي چې اسمان ته شیطان لاړ شي دا ستوری ورته د اور لمبه شي او پیولي آسمان د دنیا ته چې رسي او دروازه ټکوي دربان د اسمان आवाज کوي چې څوک جبريل علیہ السلام ورته وی انا جبريل ومن معك در سره څوک دی ومعي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملائکه دروازه لري کوي او په قطار ملائکه دائیں بائیں داول اسمان نه تر دویم اسمان پورې ولاړي استقبال کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا الفاظ وایي چې مرحبا مرحبا بنبی صالح دلته یو نکته اورئ نور بیان به بیا مخکې جمعې ته عرض کوم علما لیکي چې آسمانونو ته تک د پیغمبر غرض خو خدای سره ملاقات نو دا ملاقات خو په ځمکه هم کېږي نو دا دومره لوی سفر یې پکې څه ضرورت فرمایي چې دلته تکلیف غرض نو دلته راز داو چې د آسمانونو کې عربها او کربها او قدمها ملکی چې د کله نه پیدا دي ایسمه کې ته نه دي راځي الله ته التجا وکړه چې یا الله په دې لوح محفوظ چې مونږ ګورو نو لا اله الا الله دا خدای خدایا دا محمد رسول الله ور سره چې کوم دی خدایا دا خو یا مونږ ور پرېږده چې لاندې وګورو او یا لږ پاس راوله چې مونږ وګورو نو الله پاک دا ملائکو درخواست منظور کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم آسمانونو ته بوتلو چې دا ملائکیم د په دیدار مشرف اوس سردار کونین څنګه و نو دا تپوس خو بچا نه کوي اچا نه نشي د څومره حسینو او د کومو کمالات مالکو نو دا تپوس دو بزرگانو نه شوه دی او هغې ولا دا جواب ورکړی یو خدا چې حسن یوسف دم عیسی ید بیضاداری آنچه خوبان همدارند تو تنها داری یا رسول الله د یوسف خو خالد مخستواله
د موسی علیہ السلام پلاس کی کمال چترخ کے بے منلو پرکار بے کولو آنچ خوبان ہمدارند تو تنہا داری پٹول معشوقوں کی چتسمر خاصیت ندی یا رسول اللہ خاصیت یا واضح بل بزرگ نہ د پیغمبر د حسن تپوس شو اگر دا تپوس مانا مکوی دا تپوس جبرائیل نہ اوکئی جبرائیل نہ وی جبرائیل یو ورځ رسول الله ته کتل او ورته وی چې آفاقها گردید ام مہر بتان ورزید ام بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ د دنیا محبوبان او معشوقے میں اوکتے لیکن تپ کلا چبل شے بیا دا تپوس د بی بی عائشہ نو گئی د سور لسم سپوږمۍ د سردار کونین پکټ کے پروت تے بی بی عائشہ فرمائی واللہ العظیم ما بکل سپوږمۍ تکت کلب میں چہرہ انور د جناب رسول اللہ تکت چې د چهره تب مې وکړ نو سپوږمۍ برات تخکارې دلا باشا نو هغه درخواست الله د ملائکو منظور ک او دته دعوت ورکو چې اسمانونو تراش دغه زینا بیا پورتا یو بل سورلی راغلی و چې هغه سورلای ته زینه وای علماء محققین لیکي چې خدای به پدې پوي وي چې دغه زینه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیت المقدس نه په سور اسمانونو ته تلو چې دا زینت څه شي بعض علماء متاخرین وائی چی زینا داسی او سورلی وا لکه دی وخت کې تاسو په دې شل یا درش منزلونو کې دا لفتونه وګورئ باقی د زینې اصل حقیقت سو حافظ ابن کثیر لکلی دی چې آسمانونو ته تک چې ده آپ زینه کې شوه ده او زینت څه شو په دې خدای پوهه دی چې دا څنګه سورلی و عزیزانو بیا یو شپوا او پشپا کې بیا د سترګو د رب خبره وا نو د سترګو پر رب کې د اسمان اول دروازې ته سردار کونین صلی الله علیه وسلم خلاصه دا دروازه لري شو ملائکه ټول په استقبال کې ولاړی دي اول اسمان پار شو دویم اسمان سره بیا دا چلو شو عزیزانو عرض داو چې دا عقل کې نه راتلل چې پیغمبر په دې جسم عنصری زینه باندې سوریدل او اسمانونو تتلل دا غخته چاو اسمان خدای زینه را لګلی چاوا خدای یو سړی ماته ویا کالجی الک ماته مولانا صاحب ته چې وای چې دا بوراق یا دا زینه دا جازو نو د دې جاز پایلټ څوک جاز خو به پایلټ نه چلی ما پایلټ جبرائیل علیہ السلام سردار کونین صلی الله علیه وسلم دا آسمانونو ته چتلو نو جنت ته اول بول
تیرا جمعه ما دلته خبره پرې خوا چې جهنم ته بوته او په دغه سیر کې جبريل ورسره او جنت ته بوته. دا جنت ته وګوره. علماء لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره خو پزمکه هم کې دی شي نو الله اسمانونو تولې بوتله او دومره لوی تکلیف ولا ور نو دا غي جوابونه ډېر. یو جواب دام چې دا الله منشا داوا چې زتا تا په جنتونو کې چې کوم نعمتونه ما ستا امت له جوړ کړي او ستا د امت سره مې بیع او شراء کړی ده. بیع شراء ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اے پیغمبر استاد امت سره ما خرید و فروخت کړی دی. استاد امتیانو ځان او مال ما غسته دی او داغه په بدل کې می جنت ورکړ. نو اے پیغمبر راشه استاد امتیانو ځان او مال چې ما غسته دی او په بدل کې مې کوم جنت ولا ورکړی دی نو وی ګوره خوخه کچ امت له خوخم دی وکړه. تاسو خیر نه نو اصل منشا د معراج پتلو کې د پروردگار عالم داوا چې دا جنتونه وګوره چې کوم انتظامات ستاسو د امت لپاره شوي دي چې دا د خوخم دی وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت ته چنه وته فرمایي چې ما ولیدل چې د جنت یو کمره دا د ملغلره به تاسو لیدلی یا نه وړې وړې می لګي غټي د جنت ملغلره هغه دومره لوی چې دا غي دننه د کمره یو کمره به د یو ملغلره نه جوړه او دا هغه کمرې پلنواله بش پیته ملي د یوې ملغلري کمره او دا غي پلنواله چې ده هغه بش پیته ملي او چتواله پرې دا چا بچو دا به یو کمره. بیا د دالانونو سپنی چې دي دا به د یاقوتو د زبرجدو عزیزانو داغه اغا سیمٹ چکم آگے کے لگی گری علماء لکھی چھے اغا بدا سے سیمٹ او خاورا چھے آگے کے لگی گری چھے ستا زندگی پکی با بس ذکر چاگے نرستو مرگ بیاشتا نہ کنا چھے تب پکی نو هغه دیوال کې سیمټ او پلستری چې کمی دي هغه نه به د مشک او د عنبر او خوشبویان راځي. دا باندې چې نن خوشبوئی ولګاو سبا بوی لاړ یا سپرے مره پزانو کا او سبا او سپرے راوتی دي صاحب په 300 روپے 400 روپے یو سپرے دا. نو عزیزانو زما عرض داو عزیزانو کتاسو خیالو کئی نو دا دور چو ډیر سخت دور دا ابو جہل لویا سرداری و په مکه کې دا لوی سردارو دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندیو په دا زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ دا توحید آواز کر کتا سو خیالو کئی دا توحید چغی منگا ہم وہو او دام وایو چی منگا حق دین یو یا حق پرست یو یا حق وایو و کدا دور تاسو لغن دے
مطالعه ک چې یو زلمی دی مور نشتا پلار نشتا رور نشتا خور نشتا کلهم عزیزان تربوران قوم قبیله دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی او دا هغه مذهب دی چې د یو سړی په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وایي او په دا وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم الله یو غنئ دا تاسو چې چاته خدای وایي دا خدایان نه دي نو دا ډېر سخت وخت دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا به چې اسی کاغو کته نو دبته سر غرزول دا دغه دا عزیزانو په دغه وخت کې 15 کاله چې تیر شو نو معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج عزیزانو خبره دې ځای پورې رسیدلی و چې سدرۃ المنتهى ته څو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسید نو دا وخت کې جبريل ورسره جبريل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقرب ملائکو امدتلو اجازت نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو خبره نه ده چې تر دې ځای را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځي زچزو محدثین وایي چې جبريل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځنه مخکې ماته د تلو اجازت نشته عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زوی والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی چې پیغمبر سره زه روان وای نو چرې به خدای واپس کړی نه وی خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره علماء وایي چې سدرۃ المنتهى نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه اوس سدرۃ المنتهى د اووم اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبريل سره کیږي یو بزرگ دی هغه دا واقع د حدیث نظم کې ویل هغه جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے
जलवा देखा नूर दा अगे कदम यूं लारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया ब्यावर्त आवाज की अर्श बरी उते आजरा मेरे मोहम्मद प्यारिया तेरी खातिर प्यारिया ई गुलजार खिला रिया दाजेलक पगौर वावरे चिला मकान की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसी द अल्लाह शान अक़दर उलमा आई कि दगा वक्त की द अल्लाह द रसूल पमंस की यो गज फासिला व द क़ुर्ब यो गज और दगा वक्त की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी जिस्म उनसरी सरा द अल्लाह पदीदार बांधे मुशर्रफ दीदार वर्ता मुकम्मल उस वर्सरा दाव वेले शुचे दा हाल ब दुनिया की